ډېر خوندور ځګی دی ښه لایټینګ ښه اشارې هم کې لګولي دي بیا چې یو غویی خرڅ کړي هغه کثافونه ګرده په هغې کې باسي وایي چې دا منډۍ د ایشیا کې نشه اوله که دویم ده دا کومه ده و بس شماري یعنې په څویم نمبر ده وایي دا په ټاپ کې روانه ده دومره غټې غټې سټې دي دومره غټ غټ غویان امیزینګ یار ګسه نه دي میلدلي دا قسم غویان او ګرده لایټینګ یې ورته لګولی دی دغه دی دغه ماشاءالله ډېر غټ غټ غویان دي تاسو ورته وګورئ خوندور دا قسم غویان په وطن په علاقه کې مې نه دي لیدلي فرمانه ته دا غویي په باره کې څه وایې دا ډېر زورور غویان دي څه ریټ کې ده دا یعنې دا زموږ ستی د وس تېر دی دی ریټ یې دی ډېر ګران دي دا غویان نیم ګران دي ګرده منډۍ کې خوندور ځګی چې دی دغه دی ښه لایټینګ ښه شانې کې لګولي دي او زما په خیال چې غویان هم ګرده کف سوي دي اشه د اختر کې خالي غویان حلالیږي که غوا وي نو والله که به خفه ښه دا سړی ناست دی پښتو یې زما په خیال چې زه د ده څه به پوښتنه وکړو څنګه یې ستړی څنګه ښه یې پښتو دې نه دی زه ایزه یې که نه سرایکی و تسی کوم مرې پښتو سیګین او په دې منډۍ کې دغه اوسیان هم دا د خرڅي دي هغه تاسو لیدی سي زه بیا د نږدې سره ویډیو هم جوړې کړم پښتو بولنا پڑے ارے پخڑو مخیگان یہ مرا پسو دیدا ککی آڈے ککی کا اولادے ککی آئے گا اسٹڈیز اسٹڈی تازوا پښتو ہے پښتو والا ہے پښتو وہ کم بولتے تم گائے بولتے ہمار میں یہ پر ہم وا بولتے ہیں وا ملګرو دا کوله د منډۍ ویډیو ډېر ښه خوند یې مو وکړي ډېر خوند مې ځینې واخیستی د ملک فرمان کور ودان چې د دا ځګی په ما ویل دی ډېر خوندور سین هم ولو خوند ډېر وکړي نو بیا به ملاقات سره کوو اوس راکړې ماته اجازت د خدای تامه